کومه لور خاوند مړ شي یا خاوند پرېږدي د هغې اخري ځای د مور او پلار کوري. زه خو مور ته یم تا به زه بوتلی یم تا به زه والی یم که په رضا در سره نه تلم تا به زما خپې ماتې کړې. زمونږ پښتانه داسې نه دي. داسې ډېرو خلکو د ما کتلي دي چې ما جړلي دي نو هغوی ما ته غلط ډیمانډ ایښی. زما دې مور ته به زما دې پلار وي چې وی وخه کمرې ته یې دننه کا. زما دې ورور به ورته وي چې ګانه دونه تیز ولګو چې د دې د چغې اواز څوک ونه لري. زما په خپو باندې نشانونه دي ځکه چې زما پلار به لویه ګرمه کماله به یې داغونه راکول. زه بیا دا تا مزار ته لاړم هغه زه گاډي کې کینولم خو هغه د کراچۍ نه هغه د لاهور گاډي دا تا مزار ته چې لاړم نو هلته په زیارت کې ما 3 شپې کې او هلته کې ما ډېر زیات جړلي دي. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، وړوکی اختر را روان دی. په وړوکي اختر کې پښتو فلم انډسټري او ډراما انډسټري په حرکت کې راسي او د اختر د پاره ډېر فلمان او ډېرې ډرامې سازیږي. زه چونکې د کراچۍ په ښار کې موجود یم، زما پر څنګ باندې د پښتو یو ډېره زبردسته باکماله اکټره سپنا ناسته ده. له سپنا سره د دې د ژوند او د فن متعلق مرکه کوو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې سپنا ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړې مه شئ. وعلیکم السلام عزیز خان صاحب، آپ ته څنګه ښه؟ الحمدلله ډېر ښه یم. دا ماته ووایه په پښتو فلم انډسټري کې خو ډېرې پښتنې فنکارې د خپل فن مظاهره کوي لکه نیلم ګل، څه وایه په دې حواله؟ جی بالکل خو ډېره ښکلې فنکاره ده او که ماته په پښتو انډسټرۍ کې داسې غټو فلمونو کې افر راغی نو زه به بالکل کوم. زه به په سر سترګو باندې زه خو به ځم لازمي خامخا چې دې فیلډ ته ووتم نو زه خو کوشش کوم چې زه مخکې لاړ شم او زه هر کار د زړه نه کوم. زه یم چې پیسې که لږ ملو شي خو چې کار غټي چې سبا دپاره هغوی ما ته دا ووایي چې یاره موږ محنت وکړو موږ پیسه ولګوله تا چې کوم کرکټر وکړو هغه د ټولو نه زبردست دی نو ما ته به پې مخکې کار میلاویږي. د کراچۍ په ښار کې د تر اوسه پورې په څومره ډرامو کې کار کړی دی؟ ما په 3 ډرامو کې کار کړی دی. یو اردو ډرامه ده او یو موږ کامران ډایرکټر سره کار کړی دی. د هغې ډرامې نوم دی د قسمت فیصله. یو ستاسو ډرامه ده چې هغه ډېره زیاته زبردسته ده او هغې کې خو ما هم کار ډېر خوند راکړو چې ما د 2 ډرامو کې کار کړی دی. د دې په شانې ډرامه نه ده دې کې دا ډېره ښکلې محنت سره ما جوړه کړې ده او دغه ډرامه ده. خو زه کوشش کوم ما د ډېرو خلکو مې چې ستا ایکټینګ دونه ښکلې دی زه یم چې زه نور هم مخکې لاړ شم چې دونه د خلکو مه خوښوي او ما ته مخکې کار میلاویږي چې زه نور هم مخکې لاړ شم. او ما هم خلکو ته ویلی دي چې یوازې د ډرامه نه خیر دی که ګانه مې نو څه مسله نشته دی. د عزت سره پیسې ګټل څه هغه کار نه دی پوه شوي. انسان چې کم دی که نه دا دې نه وي چې دا لور ده لور د زوی نه ښې پیسې ګټي خو د مور او پلار بروسه پکار ده. صفنا ستا فلمي نوم دی که خپل نوم دی؟ جی زما خپل نوم صفیه دی او ما ځان باندې دا سپنا نوم په خپله ایښودی دی. بس دا صفیه نوم بس چې کله نه مې په سپنا نوم په ځان ایښودی نو چېرته مې چلو ما ته ځي وځي بل ځي کې کار میلو شي ما وي چې یا خو زما نوم سپیره دی یا خو زه سپیره یم. د دې وجې ما ځان له نوم بدل کړی دی. پښتو ډراما انډسټري ته څه راغی؟ زه خو دې ډرامې ته د ډېرې مجبورۍ نه راغلی یم. د چا شوقي ډرامو سره زما ورسره شوق نشته خو مجبورۍ راله ورسره شوق پیدا کړو. زه د خپل مور او پلار د روڼو خویندو د لاسه دې فیلډ ته راوتې یم. یعنې یو پښتنه هم دا نه غواړي چې زما د سر ویښته څوک په لارې کوڅه کې وګوري. دا زما ډېره غټه مجبوري ده چې کله ماله زما خاوند پښتون و د هغه نه زما 3 بچي شو ما له طلاق راکړو نو زه بیا د خپلې مور کره لاړم د شپې په 10 بجې د 9 بجې گاډي کې کېناستم د کراچۍ او د شپې 10 بجې چې دی په بله ورځ باندې زه ورسېدم نو زما مور ما ته وي چې ته څنګه راغلی او هغه شان دلته نه ځه. زما په دې مور کې دومره حیا نه وه چې دا خو زما د زړه غوښې دي دې ته راشه وایي چې کور ته راننوځه دا شپه خو تېره کړه نه ګناه نه خطا بې قصوره. زه خپلې مور ما ته وي دلته په شپه نه کې ځکه چې زما خپل پلار مړ دی او زما مور چې دی نو چې کله بل واده کړی دی بالکل بدله شوې دی لږې نه چې دا زما مور ده مو که نه. تا ته چې طلاق میلاو شو له پېښوره کراچۍ ته رالې؟ نه جی زه د کراچۍ نه پېښور ته لاړم.
زما مور ما ته وی دلته نه ځه په کراچۍ کې خو بیا هم زه لږ ډېر څوک پیژنم پېښور کې خو صرف زه پیدا شویم زه څوک پیژنم نه ما یې مورې زه به دا شپه چېرته کوم نو ما ته وایي چې ما باندې کور مه ورانوه زه خو چې دی نو ما خو یو بچی هم نه ساتي ما باندې کور مه ورانوه نو مې مورې تا به په سپین سر باندې ولې یا خاوند پرېږدي یا به یې طلاق کوي زه خو ستا اولاد یم پوه شوې لاول خو اولاد دی خوږه مې یو خو اولاد دی خو بس زه د مجبورۍ نه چې بیا واپس را روانه شوم کراچۍ ته رالم نو ما بیا ځان له په شادیال کې سپروایزري وکړه هغې کې مې کار مار کولو نو بس په هغې کې مې چې کوم دی کار بیا لک ډاون شو بیا صحیح کار نه چلېدو بیا ما ته چا وایي چې یاره ډرامو کې کار کوه نو چلو خپلو بچو له رزق ګټه نو دې حالات دې ته مجبوره کړم صرف د خپلې مور او د پلار او د وروڼو د لاسه یعنې چې کومه لور خاوند مړ شي یا خاوند پرېږدي د هغې اخري ځای د مور او پلار کوري زه خو مور ته یم تا به زه بوتل یم تا به زه والی یم که په رضا در سره نه تلم تا به زما خپې ماتې کړې وي خو تا به دا نه وي چې زما د کور نه ځه دونه سفر 24 غنټې سفر مو کو زه واپس د 3 بچو سره راغلم زما به کم حالو ما سره کرایم نه وه دا ماته ووایه کومه خاوند چې دی طلاق واخیستلی دا خاوند بچیان ټول له تا سره دي جی دا 3 واړه بچي زما سره دي ځکه چې هغه وایي زه بچي نه ساتم او ما ورته ویلې خیر ما بچي ورکولم نو خو هغه ته ما وایي چې دا بچي که ستا زړه ته واله که نه وایي زه بچي نه ساتم زه به پردی کار کوم که زه به بچو له مزدوري کوم زه به واده نه کوم چې هغه دا خبره وکړه نو زه خو خپله مور یم زه خو خپل نه شم رولی ما خپلو بچو له ډېرې زیاتې سختې تېرې کړې دي خلکو کره تلې ما ورته مې ویلې ما له په بنګله کې کار راکړه ما له چې دی په بنګله کې به تاسو له جاړو پوچه لګوم ما له خیر تنخوا هم راکوئ خو د رهایش دپاره یو کمره راکړه چې صرف د خپلو بچو له زما د بچو له 2 ډوډۍ روټۍ ورکوي دغه ما له ډېره ده خو زما هغې کې هم چا مدد نه دی کړی دا ماته ووایه تا خاوند چې کوم دی طلاق درکړي له تا سره بچیان دي 3 4 تنه تاسو په دې کور کې ژوند او زندگی کوایسته خوراک چې شک هم له کومه ځای وي بس څوک نه څوک را باندې زړه خفه کړي څوک راشن چې دی نو بس داسې دلته یو دکاندار دی هغه د 200 روپو راشن موږ له راکړي جمعه په جمعه بس وایي دا د الله د رضا لپاره دی باقي زه خپلې کپړې خلکو له کپړې ګنډم خو کپړې م روزانه نه راځي چېرته په میاشت کې 2 3 پیرې جوړې راشي او دا اوس دا ډرامو کې کار ملو شوی دی دا هم روزانه نه خو زه الله نه دا امید کوم چې خدای دې ما مخکې ډېره بوتلېږي چې زه دې خلکو ته وښیم چې تاسو خو زه په روډ باندې پرېښودم خو ډېرو پښتنو روچته کومه چې ماله چې دی زما په سر باندې تاسو لاس کې نه ښودو هغوی ماله لاس کې ښودو زما کور ډېر په مجبورۍ چلېږي 12,000 روپۍ خو زما د کور کرایي ده زما لور د جړکې بیماره ده نو لور خو غورځولی نه شم د هغې دپاره خو بس ما خپل ځان خاورې کړی دی ما ته خلک وایي واده وکړه خو زه واده نه کوم ځکه چې خپل پلار خیال ونه ساتلو نو پردی پلار مشکله ده ټول سړي یو شان نه دي دا ټول سړي ډېر ښه دي خو بس ما دوکه خوړلې دی زه یېرېږم دا ماته ووایه د کتونکو څخه د څه ډیمانډ دي څه مرسته ځینې غواړي زه خپلو ګرانو کتونکو ته دا یم که تاسو باندې خپلې خویندې میندې ګرانې وي یا زه تاسو ته ښکارم چې زه واقعي محتاج یم او تورسر یم پوه شئ نو تاسو زما بس دومره مدد وکئ چې زما لږ شان یو وړوکی کور یو بس لږه ما سره داسې هغوی چې زه د چا محتاجه نه یم زه خو د کور کرایې دپاره مریان یم نن سبا خو که څوک چاته ژاړي د ژړانې غلطه فایده اخلي خو زمونږ پښتانه داسې نه دي داسې ډېرو خلکو د ما کتلي دي چې ما ژړلي دي نو هغوی ما ته غلط ډیمانډ ایښی خو د الله نه لک لک شکر دی زه د ذاته سیدم یم خو زه په دې باندې ډېره خفه یم چې د سیدانو خو څوک نوک هم نه ګوري او زه چې دی ډرامو فلمونو ته وتم صرف د خپل ذات مې خراب کو خو صرف د دې مجبورۍ نه زما کور ډېر په مشکله باندې چلیږي زه خدا غواړم چې تاسو زما مدد وکئ چې په هر صورت باندې تاسو زما لږ ډېر مدد وکئ نو چلو په بدله کې زه تاسو صرف دوا درکولی شم نو خو زما په وس کې هېڅ هم نشته دی ګرانو کتونکو په دنیا کې چې څوک ژوند کوي د دې ترشا ډېر مجبوریات وي د کور راشن د مکان کرایه دا ټول د دې پر سر باندې وي نو د کراچۍ غوندې مصروفه ښار کې چې مطلب یو انسان په بل انسان باندې خبر هم نه وي نو هغه به په یو تورسرې باندې خبر څه سي ځکه هم دغه انټرویو دلته ترتیب کړه د دې صفنا بچیان ما په خپلو سترګو باندې ولیدل چې یو بچی دی هغه د جټکې چې کوم دی مرض دی هغه به دا مطلب په هفته کې 1 ورځ یا 2 ورځې هسپتال ته لازمن رسوي تاسې وینئ زما پر څنګ ناستې ده تر سترګو یې اوښ کې بهاږي تاسو ته به خدای وس درکړی وي توان به تاسو ته خدای چې کوم دی درکړی وي تاسو په هغه توان کې په هغه وست کې لږ لږ غوندې عیسا
جلا کایسته او صفنا تیور کایسته دا به ستاسو دپاره د اخرت دپاره د خیر سبب وي. د پښتون معاشرې له طرفه څه تکلیفات څه پریشانۍ نشته؟ جی دا خو دوی ډېر غلطه کوي. ګوره چې کم سړی خپل لور باندې پابندي کوي ګیټ کې مه ودرېږه، چا سره خبرې مه کوه. څومره غوسه ورځېږي چې یو پردی سړی ورته غلط نظر کوي نو هغه شانې بل هم د چا لور وي. او زه خو د خپلو وروڼو ته دا وایم چې ټول خلک خراب نه دي، خو چې دا کم زموږ د وروڼو سوچونه غلط دي نو دوی د پردی ښځې سره چې مدد نشي کولی نو غلط نظر دی ورته بالکل نه کوي. دا سوچ دی وکړي چې که زما ښځه یا زما لور نه نو خور خو به مي، که خور او مور مې نه نو لور خو داسې شی دی چې هغه خو څوک په چا نشي برداشت کولی. عزت خو دار چا سره ځوان که بوډۍ عزت دی. نو دا زموږ دا پښتانه چې کوم دی دا کپړې د عزت دپاره دي، بې عزتۍ لپاره نه. د پښتون ولې نوم شرمول نه دي پکار. که یو بل سړی دا چل وکړي خلک وایي دا خو پنجابی و، خو نن سبا پنجابیان عزت ډېر زیات کوي. زموږ په دې پښتنو کې ډېر داسې خلک شته چې د تور سرې ته غلط نظر کوي، د هغې د غلط دغه نه مجبورۍ نه غلطه فایده اخلي. په سر ولې لاس نیږدي چې خور یې الله دې شته، خالي دا مو وایي د هغې دپاره ډېره ده. کم سے کم د زړه نه به درته دوا خو وځي که مدد یې نه شي کولی. سپنا که داسې کتونکي میلاو شو چې هغه کتونکي دا خبره وکړله چې د دې 3 بچیان دي، دا ده د دې ټولو ذمهواري زه اخلم، خو له ما سره به واده کوي، نو واده ته تیاره یې او که نه؟ سر داسې کسان مشکله ده او که میلوم شو نو هغوی به ما ته ډېر خلکو ویلي دي چې یاره ته واده وکړه، خو زه یم د چا بچي څوک نشته دي. ما د مېرني پلار ډېر غټ ظلم برداشت کړی دی. زما د مور ته به زما د پلار وي چې وی وخه کمرې ته یې دننه کا، زما د ورور به ورته وي چې ګانه دونه تیزه ولګو چې د دې د چغې اواز څوک ونه لري. زما په خپو باندې نشانونه دي ځکه چې زما پلار به لویه ګرمه کماله به داغونه راکول، نه ګناه نه خطا. زما خپل پلان و، زما میرنی پلار و، ما ته سم نظر نه دی کړی نو د ډېرې مجبورۍ نه چې کوم دی ما کوډ میریج وکړو چې خپل عزت مې بچ کولو. ما بیا خپلې مور ته فریاد وکړو چې مور زه درته په قرآن لاس ایږدم، زما خپل پلار خو مړ دی خو زما د دویم پلار ما ته صحیح نظر نه دی کړی. زما مور وایي چې زه تا غورځوم او زه خپل خاوند نه غورځوم. د هغې ورځې نه بعد زما مور که زه ډېر هم در په در ګرځم خو زما طرف نه کوي. دغه وجه ده زه صرف په خپلو اولاد په عزت یېرېږم. دا نه چې ما سره به څوک واده وکړي هر پلار د هغه په شان دی، خو چې داسې سړی چې ما سره دا اګریمنټ وکړي چې یاو زه ستا د بچو خیال د خپلو بچو نه زیات ساتم او دا ما ته ولیکي نو ولې نه بیا. مور او وروڼو سره د تعلق اوس هم شته او که نشته؟ نه زما تعلق ورسره نشته. کم ټایم چې زه خاوند پرېښوم بیا هم زما تعلق نو د هغې نه بعد هم چې کوم دی نو ما خو درته ووایي چې زه د کراچۍ د پېښور نه چې واپس راتلم نو زما سره کرای نه وه. ما خو دومره کرای اخیستی چې زه پرې ورسم ما یې زه مور کره ځم. ما ته پته نه وه چې زما مور ما د ګیټ نه شړي په دغه خبرو د دې میرني پلار په کیسه باندې. نو زه بیا د هغې مخه راغم. ما ډرایور ته ډېر زیات ژړل چې یاره ما سره خو کرای نشته، دغه موبایل لا سره دی وړوکی د بټنو موبایل و. ما یې که په دې ګزاره کېږي دا واله هغه زما په سر لاس کېښود او الله پاک دې عرض کړي چې خدای دې خوشحاله ساتي. ما ته وي زما د اولاد په ځای د ستا لپاره هېڅ مسله نشته، ما له 2000 روپۍ هم راکړي او ما له ټیکټ هم وکړو. نو د دې د وجې زه بیا دلته کې راغلم او زما مور او پلار سره تعلق نشته. زه بیا دا تا مزار ته لاړم، هغه زه ګاډي کې کېنولم خو هغه د کراچۍ نه هغه د لاهور ګاډي و. تا مزار ته چې لاړم نو هلته په زیارت کې ما 3 شپې وکړي او هلته کې ما ډېر زیات ژړلي دي. هلته به چې ما ته لږې شانې وریجې مېلو شي او ما بچو له ورکړي، ما چې دا زه خورم دا زما بچي وخوري. بیا یو دعا نوم واله جینۍ وه چې هغې زما دونه مدد وکړو چې زه کراچۍ ته واپس راولېږلم او نن بس تاسو مخکې یم. دا که چا له تا سره مرسته مدد کولی هغه مدد او مرسته په کومه ذریعه به له تا سره کړي؟ جی زه به خپل کانټیکټ نمبر ورکړم او دا ریکویسټ دی زما ټولو ته چې مطلب ما ته دې څوک فضول رنګ نه کوي. که زما څوک مدد کولی شي نو په دغه نمبر باندې زما اکاونټ دی، زه به خپل نمبر هم ورکړم. او همداسې چې کوم دی زه غلطه جینۍ بالکل نه یم. ما خپلو بچو له خیر به غوښتي خو ما به خپل عزت نه خراب کړي. نو که ما له څوک زما مدد کوي ما خو چې زما په وس کې او زما په هغه کې صرف دوا ده چې زه ورته کولی شم نو زما په نمبر باندې ما سره رابطه کولی شي. او ضروري نه ده چې څوک چا سره خبرې وکړي. خلک اکاونټ ته پیسې ولېږي او ورته وایي چې یاره خور یا زما لورې دوا کوم ستا د زما په وس کې دا وه ما تاله درکړه. نو بس زه خو نور څه نشم کولی خو چې جانماز واچوم نو ړومبی نوم به د هغه علم چې یالله دله د دې نم ډېرې ورکړي چې ما سره یې دومره ښه وکړل. نمبر کتونکو ته وښایه. 0329300121 دا محمد خالد په نوم باندې دغه
او چې هغه زمونږ کر دې ټایم کې موجود دی او هغه ته ما صرف دا ووایي چې ما په خپل نوم باندې سیم راوباسه او ما په هغې باندې اکاونټ جوړ کړه. دا هغه په ما باندې ډېر غټ احسان دی. نو په دې نمبر راله اکاونټ جوړ کړی دی او د هغه چې څه په عوض کې کېږي راځي هفته 2 بعد راځي زما بچو له 500-600 روپۍ ورکوي او زه خو هغه ته خو پته ده دغه ما له څه راکړي خو زما په دوا الله پاک هغه له هم ورکړي بغیر د هغې نه یې مله ورکړي دي. نو دغه شان ما د خپلو وروڼو له دا نمبر ورکړو چې مدد کوي په دې نمبر کولی شي. دا 24 غنټې آنلاین دي. دا کاکا له دې تورسرې سپنا سره وقتاً په وقتاً باندې مرسته کوي. پوښتنه ځینې کوو چې ستا په زړه کې د مرستې شوق څنګه راغی؟ السلام علیکم. خبره داسه چې زما خپل زړه چې دی نو پښتنو پسې ډېر زیات خفه کېږي. زه یو ورځ د یو ملګري سره راغلم د دې د کور حالات مې وکته. دې ته ما په خپله وویل چې تاسو پریشانه کېږه مه غلط قدم به نه اوچتې چې څه ضرورت دي ستاسو ما ته وایه دا د ما نمبر دی او چې څه م پکار دي چې څه زما د وسه کېږي هغه به کوم در سره. کاکا ما ته خپل نوم هم وښیه. زما نوم محمد خالد دی. خالد کاکا د کم ځای کور کلی د چارې دی؟ زما کلی چې دی پېښور او مرزه اتمانزه دي او رهایش چې فی الحال چې دی هغه دلته لاسي ګوټ کې اوسېږم. بس زما هم غریبي ده بس خپل ژوند بس تېرېږي شکر الحمدلله خدای پاک ډېر راکوي. دا خبر نه یم چې چا دوا سره کېږي هر څه هېڅ پته نشته د دې. دا شکر وکړم چې شکر دی چې ډېر خدای پاک راکوي لاله. کاکا زنده باد چې داسې په معاشره کې په سکم دی ګلۍ کې په سوسایټي کې په کوڅو کې داسې زنانې وي چې د هغو د راشن دپاره هېڅ هم نه وي او بیا ستا غوندې یو ښه کس ښه مسلمان ښه پښتون له هغه سره مرسته کوي نو دا ډېر د ثواب کار دی. د دې ثواب به تا ته انشاءالله په هغه جهان کې ضرور ملاوي. بېشک دا خبره تا صحیح ده چې انسان دا سوچ وکړي او کوشش دا کوي چې څوک دا خو خپل ژبه ده خپل ژبه ده خپل د وطن دي دا خدای پاک د مخامخ راغوستلو. زما ته خو زه نه ګما کوم نو چې دا د غټ کار به زه کوم نو دا هم ډېر غټ شکر وکړم. خیر دی بیا هم چې څه خدای پاک راکوي نو ورکوم چې هر چا له ورکوم دا خبر نشته چې څه مې وس کېږي هغه کوم هر چا سره. ډېره مننه کاکا ډېره مننه. سپنا په آخر کې کتونکو ته که د یو ښه ښایسته پیغام په ذهن کې وي؟ بس زما خو د خپلو کتونو د دا پیغام دی چې لاول خو د هرې تورسرې قدر وکړئ. زندګي 2 ورځې ده اوس پته نه لګي چې زه ستا د خوا نه پاسم زما مخکې ژوند شته که نشته دی خو چې د وس هم کېږي د هر چا سره مدد کوئ او د هر چا خیال ساتئ. د چا د زړه نه ازار مه هلئ. پته نشته چې کم یو زړه الله ته ډېر ګران دی او د هغې ازار بیا مونږ اخلو نو مونږ وایو مونږ سره بدو شو دا را سره الله وکړل. الله د چا سره هم بد نه کوي. بد مونږ په خپله کوو. الله په خو خلکو له د یو د بل نه زیاته ښه ورکوي. الله خو ډېر خوږ دی خو دا مونږ چې کم بد کوو دا مونږ ځان سره په خپله کوو. چا پورې وخاندو نو هغه کارې چیزونه په مونږ کې شته دی هغه هر یو شی په مونږ کې شته دی مونږ سره چې دی بیا هغه شان کېږي. که یو تورسرې پورې وخاندو د تورسرې مذاق وړاو کړو نو زمونږ تورسرو سره هم هغه شان وشي نو بیا خلک وایي دا الله را سره وکړل الله زما لور داسې که الله مې خور داسې که نو الله نه راکړي. ته مخکې سوچ کوه مخکې چې د کم کار وکړو شاته به درسره هم هغه شانې کېږي. نو زما د وروڼو ته دا درخواست دی چې د هر چا قدر عزت کوئ د مور خور د وروڼو خویندو. زما چا قدر نه دی کړی نه مور پلار. زما پلار خو خیر خورو کې ښکته شوی دی. زما پلار ته زه ډېره ګرانم خو چې کله نه مې پلار مړ دی نو زما د قدر څوک نشته. نو د مور پلار د وروڼو خویندو قدر کوئ چې ما له چا هم د پلار مور مینه نه ده راکړې. زه خو وایم که ما ته چې ووایي چې زما لور شه او راځه ما سره اوسېږه نو قسم دی چې ځان نه به لور نه زوی جوړ کړم ولا به ګټم ورسره به اوسېږم. زه ډېره غیرتي ښځه یم خو بس زما قسمت خراب دی. زما دغه درخواست دی او که د وس هم کېږي نو زما مدد کولی شي نو ډېره مننه او که نه بیا دې الله تاسو خوشحاله ساتي. ګرانو کتونکو دا اوس سپنا چې له دې سره هم د دې د ژوند او پرپند باندې تفصیلي مرکه وکړه تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی الله سپارلي یاسته. د خدای په امان.